د الله الصمد ختم او وظیفه دا یو داسې وظیفه او ختم دی چې دې سره به الله ستاسو زرګونه حاجتونه ولې نه الله جل شانه به زر تر زره پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که زموږ او ستاسو حاجتونه وي، زموږ حاجتونه هغه مختلف وي، یعنی د هر چا حاجتونه مختلف وي، هغه حل کېږي نه. نن د الله الصمد یو داسې زبردست ختم دی او وظیفه هم ده. که دا وظیفه او دا ختم تاسو وکړئ، ستاسو به زرګونه حاجتونه یکدم پوره شي. که هغه حاجتونه زموږ د هر څه سره متعلق وي، د بعضې ملګرو حاجت دا وي چې زما ماته نوکري میلاو شي یا د ماته کاروبار میلاو شي. د نوکرۍ او کاروبار میلاوېدو دپاره د الله الصمد وظیفه ډېره زبردسته وظیفه ده. بعضې کسان وایي زموږ رشتې نه راځي یا د موږ ته په ښکلي ځای کې رشتې میلاو شي، او بعضې ملګرو راته داسې هم وویلې مخامخ چې زه دا نه غواړم چې ښکلي وي، په هر ځای کې وي، یا د چې دی صالحه وي، لیکن ماته د پس چل باندې اوس رشته میلاو شي، پیسې را سره د حد نه سیوا دي، ښه ډېرې پیسې ښه ډېر هر څه را سرې دي، لیکن ماته اوس رشته نه میلاویږي. څه خاص وظیفه راکړه چې ماته رشته میلاو شي. د هغې دپاره هم الله الصمد دا وظیفه ډېره زبردسته طریقې ده. دا طریقې درته اوس ښیم. تعداد مې لیکلی دی 1001 پیرې به کې 1001 مرتبه، یعنی 1001 پیرې. خو څنګه طریقې سره به کې طریقه ورته اوس ښیمه. د دې نه علاوه که په چا باندې قرض وي او د قرض نه ډېر سخت پریشان راغلی او په هیڅ شان باندې د دا قرض هغه نه ادا کیږي، هغه هم که د الله الصمد وظیفه او دا ختم را ونیسي، نو انشاء الله چې الله جل شانه به زر تر زره دغه چې دی قرضونه هغه به ختم کړي. یا په چا باندې جادو شوی دی یا په چا باندې تعویض شوی دی، د جادو او د تعویض د ختمولو دپاره هم د الله الصمد وظیفه کولی شي. د دې نه علاوه د هر قسم بندش دپاره، یعنی دا چا چې ټولې لارې بندې وي، او بعضې خلک وایي بندې لارې خو لا پرېږدي ده، یعنی زه چې څه ته لاس اچوم هغه څیز کې زما تاوان او تاوان وي. او بعضې پښتانه پکې یو متل کوي، وایي چې کم خاښ ته لاس واچوم نو هغه خاښ را باندې رامات شي، کم ځای ونیسم کومه چې کوم دی اونې ته ورشم هغه اونه راپسې ته ویښ راوځي، یعنې بلکل مې سر او تندي نه لګي. دغه رونو دپاره خصوصا د دې نه علاوه چې نور حاجتونه درته یي دا یو څه خو ورته ما یاد کړل، دې نه علاوه چې څومره حاجتونه وي د دې ټولو حاجتونو دپاره د الله الصمد دا وظیفه او ختم رونیسئ، انشاء الله چې په لږ وخت کې به ستاسو تمام حاجتونه پوره شي. د دې خو د ټولو نه بهترینه طریقه دا ده د دې وظیفې او د ختم کولو، چې د ماسخوتن د منځه نه پس انسان په هر ځای کې کېناستو، لیکن د دې ختم او د دې وظیفې په دوران کې به د چا سره خبرې اترې نه کوي، او نه به د دې وظیفې او ختم په دوران کې څه نور دنیاوي کار کوي، بس صرف ټوله توجه به د وظیفې او الله طرف ته وي. یو ځای کې به کښېنې، که په یوازې کښېنې او که ځان سره نور کسان کښېنې، کې باندې 11 پیرې به درود شریف ووایې، او د هغې نه پس به 1001 پیرې 1001 دا به الله الصمد وظیفه وکړي، او د هغې نه پس به هم 11 پیرې درود شریف ووایې. نو او چې کله دا ختم پوره کړي، د هغې نه پس لاس اوچت کا او د الله جل شانه نه سوال وکړه څه حاجت دی. حاجت دی د قرض دی، د قرض دپاره سوال وکړه. د ستا حاجت د رشتې دی، د ښکلې رشتې سوال وکړه، یعنې د څه حاجت دپاره هم وي د هغې دپاره سوال وکړه. د هر چا حاجتونه مختلف وي، د هغې دپاره سوال وکړه، الله جل شانه به ستا سوال قبول کړي، ستا حاجت به الله جل جلاله پوره کړي. خو که دغسې چاته ګرانه وي، دوه خبرې به کې نورې کوو، دغه که چاته ګرانه وي نو هغه له بیا پکار دی چې په هر حالت کې دی د الله الصمد وظیفه کوي. که داسې ورته ګرانه وي نو ځان له تسبیح پیدا کړي، په ناسته ملاسته ولاړ چې په هر حالت کې وي د ورځې د
1,000 او 1 پیړۍ برابروي. د انشاءالله حاجتونه به رب العالمین تمام حاجتونه به رب العالمین پوره کړي. دغه رنګې که یو انسان د 1,000 او 1 پیړۍ نه زیات وکړي نو آیا د ده حاجتونه پوره شي او د ده حاجتونه به ډېر زر پوره شي. یعنې یو انسان یې ختم رونسي. بعضې کسان د دې ختم کوي که نه، هغوی سره اډوکې وي او د کور مالي زنانه راغونډه کړي یا په کور کې هلکه ګڼ وي هغوی راغونډ کړي، هغوی سره 15,000 14,000 دغه رنګې چې کوم دی 18,000 اډوکې وي او هغه اډوکې دوی اړوي. یا کو چا سره ډېر زیات لګي، مثلا لکه 5,000 15,000 10,000 دا وسرې د اډوکې او دا اړوي. نو که په دې باندې تاسو دا وظیفه د الله الصمد وظیفه شروع کړله او څونه م زیاته کوله هغه نه به زیاته پیدا تاسو ته در رسیږي. او کم انسان چې ټوله زندگی یعنی روزانه ټول زندگی معنی څه روزانه هغه د الله الصمد وظیفه چې په هر حالت کې دې وکړي، خو لیکن دې چې روزانه د الله الصمد وظیفه 1,000 1 پیړۍ کوي، الله جل شانه به د ده زرګونه حاجتونه پوره کوي. د ده مخې ته چې څومره رکاوټونه وي تمام رکاوټونه به ختمیږي. که دې هر څونه پریشاني تمام پریشانۍ به حل کیږي. څه د زړه خواهش وي شرعي، الله جل شانه به هغه د زړه خواهش هم پوره کوي. نو یو ډېر زبردسته وظیفه مې درته وښوله، دا یوه پټه خزانه وه چې دې نه ما تاسو خبر کړلې. دا یو ډېر زبردست وظیفه مې درته وښوله، نو تاسې خپل هم کولی شئ. نور د دې نه هر سړی پیدا غشتلی شي. تاسو ته مخکې ما یو خبره کړې وه، بعض زیرونه هغه وي چې هغوی د موبایل استعمال نه کوي، هغوی د دې وظایفو نه فی الحال محرومه دي. خو د ستاسو هم دا فریضه جوړیږي چې کله تاسو دا وظیفه واورېده نو هغه وروڼو ته یې ښه ورسوئ چې کم وروڼه د موبایل استعمال نه کوي او د وظایفو شوق وي. ولې چې هغوی ته نه پیدا واخلي. زه خو چې شیر کوم د ستاسو د پیدې دپاره شیر کوم، د خپل وخت نه وخت وباسم او تاسو ته درکم، د ستاسو د پیدې دپاره شیر کم چې ستاسو هم څه ناڅه یو دا چې د الله جل شانه نومونه دي ډېر لوی اجر او ثواب پې تاسو ته ملاویږي، بل پې د ستاسو حاجتونه الله پوره کوي. نو ما تاسو ته وهیسترې تاسو هم کم از کم دونه وخت وباسئ چې دا کم وظیفه د دې ځای نه تاسو واورئ، د دې چینل نه، نو دا وظیفه لازما مخکې وروڼو ته رسوئ. الله جل شانه دې ستاسو د ټولو مشکلات حل کړي. واخر دعوا ان الحمد لله رب العالمین.